ټولو ته ښه راغلاست یوه بلې کیسې ته. دا کیسه ده د کارا مهربانۍ په نوم. مهرباني د یوې دایرې په شان ده. کله چې ته له چا سره مهرباني کوې، هماغه مهرباني بیرته تا ته راګرځي. په دې کیسه کې کارا ډېره مهربانه ده او له خپلو ټولو ملګرو سره مرسته کوي او په پای کې ملګري هم له هغه سره مرسته کوي. نو که چمتو یې راځئ چې کیسه ولولو. د کیسې نوم دی د کارا مهرباني. کارا یوه پیشو ده. هغه د یخ پر میدان تمرین کاوه. د خپلې راتلونکې نندارې لپاره یې بېلابېل شعرونه او موسیقي اورېده. خو هیڅ یوه یې هم سمه نه خوښېده. ناڅاپه یې ولیدل چې یو کوچنی ملګری د میدان څنګ ته ناست دی او په خواشینۍ یو او بل خوا ګوري. کارا د هغه په لور وخوځېد. سلام، زه کارا یم. زه غواړم پوه شم چې ته ولې خفه یې. هغه ورته وویل زما نوم ډاربي دی او زه نشم کولی په یخ لوبې وکړم لکه څنګه چې ته یې کوې. ویرېږم چې هڅه یې کړم که نه. کارا ورته وویل زه کولی شم په دې کې له تا سره مرسته وکړم. راځه. هغه ډاربي یخ ته ور روان کړ. خو هغه ویرېده چې زه خامخا لویږم. کارا ورته وویل دا د یخ پر سر د لوبې یوه برخه ده. خامخا به لویږي، خو تر ټولو لومړی شی چې باید زده کړې هغه دا دی چې څنګه بیرته ودرېږې. ډاربي څو ځله ولوېد، خو کارا هر ځل ورسره مرسته وکړه چې پورته شي او ډېر ژر هغه د یخ پر سر لوبې کول زده کړل. کارا ته یې وویل ته ډېر ښه یې. اوس زه کولی شم چې له خپلو ملګرو سره لاړ شم. ډېره مننه د مرستې دې. کارا ورته وویل هیڅ خبره نه ده، یوازې مهرباني بل چاته هم ورسوه. ډاربي د لوبو وروسته وږی شوی و. کله چې کېناست د ځان لپاره یې د مڼې جوس او مربا همدارنګه یو سینډویچ هم جوړ کړی و. غږ یې واورېد چې ورو ورو دا غږ زورور کېدو او هغه یې وډار کړ. خو کله یې چې شاته وکتل نو دا د پاکس قطبي خرس و. هغه ورته په ناهیلۍ وویل ما خپله د غرمې ډوډۍ هېره کړې ده. ډاربي ورته وویل پوهېږې زه دومره لرم چې د 2 کسانو لپاره بس وي. هغوی یو ځای لږ لږ خوراک او څښاک شریک کړ. وروسته ورته پاکس وویل دا زما لپاره ډېره خوندوره وه. ته تر ټولو ښه یې ډاربي. ډېره مننه. هیڅ خبره نه ده، یوازې مهرباني بل چاته هم ورسوه. ډاربي ورته په موسکا وویل. دوی دواړه له میدان څخه کور پر لور روان شو. هلته یې کارا ولید. پاکس له کارا څخه وپوښتل آیا ته دې لا هم د موسیقۍ په لټه کې یې؟ آیا پیدا کړې دې نه ده؟ کارا ورته وویل نه، یو څه شته دی خو لا مې اورېدلې نه ده، خو زه مطمئنه یم چې هغه به سمه وي. دوی د خبرو په وخت کې ناڅاپه یو بندر ولید. کارا وپوښتل ته څه کوې؟ د ونې نه د لوېدو تمرین کوې؟ هغه بندر چې مارکي نومېدو نه، زما توپ جهیل ته لوېدلی او زه هېڅکله هغه یخو اوبو ته نه ورځم. پاکس ورته په لوړ غږ وویل که نه غواړې لوند شې نو شاته ودرېږه. هغه ټوپ کړ او اوبو ته یې ځان وروغورځاوه. پاکس په ښکلي ډول لامبو وهله. توپ یې راوویست او مارکي ته یې وروغورځاوه. مارکي ورته وویل ډېر عالي، ډېره مننه پاکس. هیڅ خبره نه ده، یوازې ته هم مهربانه واوسېږه او نورو ته دا مهرباني ورسوه. بله ورځ کله چې دوی یوه بله لوبه کوله، کارا ولید چې یوه نوې نجلۍ د ونې شاته ولاړه ده او دوی ته ګوري. ای مارکي راځه چې ورشو سلام ورکړو. کارا وویل. هغوی د هغې په لور روان شول. سلام، زه کارا یم او دا زما ملګری مارکي دی. زه سمنتا یم. هغې په شرم وویل. مارکي وپوښتل ښوونځی دې څنګه خوښ شوی دی او که نه؟ هغې وویل ښه دی، خو زه دغه لوبه باندې نه پوهېږم، خو خوښېږي مې چې دا لوبه وکړم. هغه ورته وویل راځه له موږ سره دا لوبې وکړه او موږ به یې لا هم در زده کړو. سمنتا توپ مارکي ته وروغورځاوه. هغه توپ په زوره ووهه او توپ د کارا خواته والوت. کارا توپ ونیوه او بیرته یې سمنتا ته وروغورځاوه. دا ډېر ښه و، مننه چې زه دې لوبډلې ته پرېښودم. سمنتا په خوښۍ ورته وویل.
ته ډېره ښه پیشو یې او له هر چا سره مرسته کوې. هېڅ خبره نه ده، یوازې ته هم مهربانه واوسېږه. مارک یې ورته په موسکا وویل. یوه اونۍ وروسته کارا، سمنتا او پاکس د ښوونځي د اتلولۍ په لوبه کې چې دا د هاکي اتلولي وه د ډاربي ملاتړ ته لاړل. دا ډېر په زړه پورې و ځکه چې دوی ډېر له څو کلونو وروسته وتوانېدل چې دا اتلولي وګټي. دوی ټولو له لوبې خوند واخیست. کارا څخه یې ملګري پوښتنه وکړه: آیا تا اوس هم شیر نه دی پیدا کړی؟ هغه ساه واخیسته او ویې ویل: لا یې هم په لټه کې یم، پیدا به یې کړم. کارا سمنتا مایلو ته ور وپېژنده. ستړي مشي یې سره وکړه او هغه ورته وویل: مایلو وایي چې زه ړوند یم او کارا زما تر ټولو ښه ملګرې ده ځکه چې هغه ماته هر وخت لوبې تشریح کوي تر څو پوه شم چې ولې خلک چغې وهي. سمنتا ورته وویل: زه تا ته د هاکي لوبه تشریح کوم ځکه چې دا زما ډېره خوښیږي. مایلو ډېره خوشحاله شوه ځکه چې هغې ډېره موده بعد دا احساس وکړ چې د لوبې برخه وه او له هغې څخه یې خوند واخیست. وروسته یې له سمنتا څخه مننه وکړه او هغې ورته وویل چې ته هم مهربانه اوسې او نور په دې کې هېڅ خبره نشته. بله اونۍ په ښوونځي کې ټولو د بریا لمانځله خو کارا اندېښمنه وه ځکه چې هغې ښکلی شعر نه و پیدا کړی تر څو هغه په خپله ننداره کې وړاندې کړي. مایلو ورته وویل: کیدای شي چې زه ستا لپاره یو شعر جوړ کړم چې هغه ما خپله لیکلی دی. کارا ډېره خوشحاله شوه. دا راته ډېر ارزښت لري چې زه داسې ملګري لرم. کله چې مایلو خپل شعر پیل کړ نو په خوشحالۍ او موسکا سره کارا مختلف حرکتونه هغې ته پیل کړ. خلکو ورته چکچکې ووهلې او ټول خوشحاله وه. کارا ډېره خوشحاله وه. هغه پوه شوه چې پاملرنه کول او مهربانۍ شریکول یو کوچنی نیک کار په بل پسې بیرته هماغه ځای ته راګرځي. نو تل مهربانه اوسېږئ.